وی دیر خدا بناگنی لالون جواہراتی دون رواغش کیخ او بل طرف تے سکروٹ کی کیخ موسیٰ علیہ السلام خڑپو سی کئی وڑکی بچی دی گوری موسیٰ علیہ السلام چی دا لالون دا سوکتنو دا پڑکی دا بدی مبارک دی لالونو طرف ٹاٹکی تا ور روان شا جبریل علیہ السلام راغ اللہ سے والا پس کروٹ کو کیخ جس کروٹ کے رواغش تا نو یک دمی پا جب کیخوا نو دی جب کی بیا تطوالی و لک نقطہ پا کیخوا الفاظو کی با معمولی گوندی تی جب دغا کی دا زکا سکروٹ کے برداشت کرے وا نو باتو سگو رئی جی بی بی آسیہ و توی او دلی دا جواہرات استا لالونو جواہرات با شہیت تا چل نشتا آغا ما شم دے گورا سکروٹ کے رواغی سو پا جبے کی خواغوی زبا ٹک تا دا غنہ دے دا بل سوک دے ما تو گورے نو دا اقلق ندا چھ موسیٰ علیہ السلام امدہ فرعون لئی چھ مخینے سو گزارا والے چھ بیدار شاہ آغا وقی می دا ما شم والی گزارو دماغ درکی دل اس خدا کوئی طور پا گنڈے دا پیغمبر تاجرات اللہ پسر خود لے دے آئے خود درخواست کے وَحُلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یا اللہ کریم رب چکلوشی اگا لقنت زماد دے جبے اگا تطوالی زماد دے جبے نوشی زماد جب فراخشی یفقہو قولی نو پوئی بشی زما پا خبر بان فرعون و داغ ملگیریا پا خبر با زما ٹول پوئی شی دلتا دی خبرو تا سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام مبارک دعا کی کریمہ اے پروردگار علماء اے خداوندی کریمہ رب اشرح لی یا اللہ زما کلو کصدری سینا دلتا دا مدینی منوری جانان دعا نکی چی اللہ زما سینم کلو کا اللہ دارشی بری نیلان کئی علم نشرح لک صدرکا علم نشرح لک آیا محبوبہ ستا سینما خپل علوم تا خپل معرفت تا خپل علم تا خپل حلم تا خپل ریاضت تا خپل جہاد تا خپل کمالات تا رتبی تا اگا اوچت کمالات تا آیا ستا سینہ مبارک ما کلو نکا ستا سینہ مبارک ما کلو نکا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ زما سینہ کلو کا محبوب تاوی تب سوال نکی وزبا دی سینہ کلو حضور سلام دا شان نا قربان شما حضور سلام دا شان نا قربان شما رب العالمین جل جلالہ توی علم نشرح لک صدرکا اے محبوبی کریم مبارک آیا مستا سینہ مبارکہ دخپل احکام الہی او دا پارا کلونکا بلکہ کلومکا علم نشرح لک صدرکا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرکا لنمکتان اغبوجے چتاب کل دا اللہ الوحیت بیانو خلق دا پوری خنداگان کولے مسخری کولے ٹھوکی کولی خنداگان کولے اے زمان محبوبہ تو بڑی خضری چکل بتا دو اللہ الوحیت و سمدیت بیانو دے کافرانو بتا پوری ٹھوکی مسخری کلب مجنون ویلے چھ دالی ونی شوے کلب ساہر ویلے کلب جادوگر ویلے کلے پکانو بانیشتلی کلے دخپلی العقین بہر کرے آگا بوج مستا سینہ مبارکی نا استاد شاہ مبارکی نا لری کھلو محبوبہ 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 ورفعنا لک ذکرک ساشان میں اچھت کا ابی جہل احاطہ کولی شی کافران دا مکی موزمی کولی شی فلاسفران انجینیران لوی لوی خلق دگا احاطہ کولی شی ساشان میں دا سے اچھت کا محبوبی کریم مبارکہ سینہ میں در تدا سے در کلاو کا
چې په دوو نقطو به د خلکو الحمدلله سیراب کړ په دوو خبرو به د خلک سیراب کړ دا د مختمشي له به ښکلي خلک راتله تعالی ما دون لوی شان او کمال درکړه سرور کونین مدینی منوری جانان سینه مبارک اللہ صد پارک لوکڑلا اللہ تعالی دا علومی نبوت دا پارک لوکڑلا دا علومی ریاضت دا پارک لوکلا دا علومی عبادت دا پارک لوکلا دا علومی جہاد دا پارک لوکلا دا علومی تربیت صحابہ دا پارک لوکلا دا کمالات دا پارک لوکلا دا اللہ قرآن کریم مبارک دیکھو لوکلا اے گل نخبل دیدار تیرا کھلو کھلا لگ دڑد اخلاق دا سینہ کی ما کم برکت و کم خیر درواچو یو علم نبوت تے یو علم نبوت تے مفسرین کرام فرمائی چھے علم اللہ دا سینہ ورلدہ سے دا علم نخدے ڈککا چھے دا اللہ نپس یو علم دا اللہ دے چاغت دریاب دے چپی ہوئی یو علم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا خدای نه پس دا سه علم الله بل چاله نه دی ورکړی لکه د مدینی جانان دی چې ورکړی اول درجه د چا ده لږ په محبت الله ورپسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه ښکلی مقام او رتبې د کمال دی او دا سه علم ول الله تعالی جل جلاله ورکړی دی چې سرور کونین مبارک دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء مبارک تبلویل وی خلق حیران ضرب پریشانو نبی مبارک لخدای دا سے کمال و دا سے شان ور کردے دے اوے علم پا بارک خدا سے کمال لے چی نی استازو زما استاز شتا زما پلار زما استازو زما والی سیبو کنا خدای دی دا طولو مشرانو سر پا قبرون کی چی سون وفات تی خدای دی پا قبر کی خوشحال لگی نمبر ایک زما پلار زما پا علم کی زما استاز دی ما ترجمہ اما بعض کتابونا نور الیزا دا کنز دا غرق کتابونا ما چکن دی دا میں خپل استاد محترم والد گرامی حضرت مولانا محمد ایوب جان سیم نور اللہ مرقدہونا وی بم نخو پسور بیرانی ویلو وی بم نجی وی بم نا پسور بیرا پس بندی والے کله نا کله راته داسې را مخکې شي یو ځای ته لاړم او غټ سټیج جوړو دا شیوخ پکې ناست دي او غالبا دا شمشورامن صاحب دی لغمان د دې را مرګري راسو لغمان غټ سټیج و دي ته پته زما سر باندې ډېر زیات درد او د ډاګې باباجي شاګردان ټول شیوخ را سره ناستو غټ غټ بلاګان او غټ غټ پټکی والیو او ما غوندې بندې نه چیزم چې ورغه دا ټول خلک راته ودرېد کنه نو ما تا دا خپل مشران لا مخ کی شو خدای تا می دا سوکتا می خدای تا تا زمالیم چیزو سونا کمزوری ما تا کذوی مولانا زی بوری دا طول منطقیان دیلیل دا چکم معلیم مونگ راوستی دی تقریر بکی وگوری منطقیان دی میزا خدای پاک دی خیر کی دی چی دا شاگردان دی که خیر اگی سرمام ناستا کردی دا لگ دوڑو دا خلاصا دا دی چې شاګردان دي کنه هغه سره ما خوا کې ناشته کړې ده دی به د دونه نقطې که خیر نه یاد کړې لکه چې ما د خپل مشرانو نه یاد کړې دي چې کله ما د باباجي نقطې په شروع کې دا ټول کسان داسې اقدق راته ناستو ما ته وی مولوي صاحب دا نقطې خو الله چې د باباجي نه مونږ ډېر مخکې اورېدلې وي مونږ دسخط او تصدیق د دې خبرې کوو دا کم خبری چه تاو که زمون ذهن دا کنه راتلی و چه تاو که نو دوباره دی رات آغا نور داستان دا باباجی دا علم نورم را کلاو که بیا گیز پریخم ندا مرگری را سراو یقینو که گی چه کممین مون سراو که نو اسی ارد لرم چه علم دا اللہ یو عظیم نعمت اللہ رزم گستاسو دا طول علم با عمل نصیب کی او دا چا دا رضا دا پارا لگ دڑا دا خلاصا لگوری زما استاز ستا استاز شتا سکول کی دا کچات نا استازی شوروش دا میوی دا کچات نا استاز دی دا می دا پخات نا دی دا دا دویم دی دا دا پینزم دی دا دا لسم دی دا دا ایپی دی دا دا بیه دی دا دا ایمی دی دا فلان دی دا پلان دی وی کنه جی
د مدینی جانان مبارک ته خدای دا علم ورکړو چې پښتنه به تیر شو چې محبوبه علم نشرح لك کولو منک استاد سینه مبارک لګي لګي شونډه کړه هاي 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 په مکه معظمه کې به سوګدا سینه وي چې د پلاني کافر حضور مبارک شاګرد دی پلاني باندې خپل اسفرانو عربی کې ماهرانو او دون سنجیده خلقو چې قربان بیا بچاداوی شي حضور سلام خود پلانی شاگرد دی اللہ و توی محبوبا محبوبا بلچا دی شاگرد تن پریدما سنگ چه زما خدای خیسته دا دغه سستا شانم خیسته دی بلچا دی نپریدما زبد استاز ما تب می شاگرد دی اللہ اللہ محبوب مبارکہ زبد استاز ایبا د حضور مبارک استاز سوک دے اے خدا اے خدا تاسو نه تاسو کو چې د چا استاز الله شي د چا استاز الله شي واسطه پکې جبرئیل امین علیہ السلام شي واسطه پکې جبرئیل علیہ السلام شي او شاگرد مدرسې محمد رسول الله شي صلی الله علیه وسلم نه مدرسې ته تلو نه لیکل کړي دي نه پین خزول دي حضور سلام غار حرا ته بدلو اے دودری کسان پکې جرمه څخه په تکلیف ودرېږي بچا سي دا حاجیان صاحبان چې کوم تلي دي غار حرا ته دی یادو ما هلال شي دا چې کوم مرګري تلي دي چې څوک نه دي تلي خدای ټول سره زما په نمبر کې چې بیا تکلیف نه غواړو کنه چې بیا تکلیف نه غواړو خدای ټول سره زما بوزي حضور صلوات والسلام مبارک د مدینی منورې جانان امام الانبیاء مبارک غار حرا غر کې دي او چې جبرئیل السلام مبارک راغی او چې د اسره توکته نو جبرئیل السلام شپږ سو وزر غونډه خوري کړی دي حضور السلام چوکته چې تعالی عجیب هيئت کې فرشتہ رااله او چرانیز دي کېدن وزر په مزه مزه را غونډولې چې حضور السلام لراله مخامخ شوتا سرور کونین مبارک تای دا سرانیز دی شوا نو پا مزیت لاسونتو کو دی خپلی سینی مبارک سر علم نشرح لک صدرکا دا چا دا سینین بچا تا فیض رسی دا جبریل السلام دا سینین چه اللہ ورکڑو دا حضور سینی تے فیض ورکڑو ناشنا فیض دے و ناشنا رنا دا سرور کونین مدینی منور جالان توی اقرا محبوب اللہ اخو مولا توی ما انا بقارین زقارینی ماز شاگرد چانیم پاتشوی مدرسی تنیمت لی پن میں ندر آغسی چارات سبق مدرس کی خود امانا بقارین لستن کی نیما بے ضرور کوئی اقراؤ بیاوی مانا بقارین لستن کی نیما پدھیم بیرے ورلسیدی مبارکی سر زور لگ نورم ورکلو وی اقرا اولولا سرور کونین مبارک وی اقرا بی اسم ربک اللذی خلقا خلق الانسان من علقا دا حضور علیہ السلام جب مبارک پا قرآن شروع شوا دا سی قرآن تے دا سینہ والا اس پڑھ دا دا سی اس پڑھ دا چھ زید مبارک وئی چھ کل بدا وہی نازلے دا زما پا سر پا خودی سنگول بانے دا حضور سر مبارک پروتو وی دون طاقت دا قرآن دے وی چھ حضور مبارک با زما دی پتون لدا سر دون زور ورکا وی ماوی چھ بس با زما دا پتونی ٹوٹے ٹوٹے کا ماوی چھ بس بکل ٹوٹے ٹوٹے کرالا ویچ قرآن با حضور مبارک نازلے دا مبارک بانے و پسخ جیمی کی دا سے خولی را لے چھ لکا پا گرمے کی سڑی باندے رازی دا قرآن جلال لے دا اللہ خبری دی خدا دا بل سینہ بل تا دا پارا نوا اللہ دا دی سینی دا پارا سرور کونین دا مدینی دا جانان انتخاب کرے لگ دڑا دا خلاصا
حضور علیہ السلام مبارک لا خدای دغه شان او دغه کمال ورکړی دی چونکه د ربیع الاول شریف مبارک ورځ شپې د ان شاء الله شروع کیدو کی دی سببا یکم د ربیع الاول شریف دی زه په زه عاشقان لګیا دي الله پاک دې د ټولو عاشقانو نه چې کوم زه سړی مینه کوي خدای دې قبول او منظور کړي